په کرکټ کې به مو د لوبغاړو په شرط باندې له نوم سره یو نمبر هم لیدلی وي چې د هر لوبغاړي ځان ته او مختلف نمبر وي. ملګرو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو موږ تاسو ته نورې داسې خوندورې ویډیوګانې راوړو. په کرکټ کې به تاسو د لوبغاړو په شرط باندې له نوم سره یو نمبر هم لیدلی وي چې د هر لوبغاړي ځان ته او مختلف نمبر وي. نن په دې غږیږو چې دغه نمبر د چا لخوا ورکول کیږي، دغه نمبر مطلب څه ده او دغه نمبر له څه وخت نه رواج شوی ده. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د دې ټولو پوښتنو ځوابونه راغونډ کړي دي. د کرکټ شروع له ټیسټ میچونو څخه وشوه. هغه وخت نه څه خاص قوانین وو او نه څه خاص کرکټ ته توجه وه. لوبغاړو به سپین رنګه جامې اغوستلې، په کومو کې چې به نه نوم لیکلی وو او نه به کوم نمبر پرې لګېدلی وو او همدې کرکټ کابو تر یوې سلیزې پورې همداسې دوام وکړ. خو وروسته له دې د لوبغاړو په شرط باندې نوم هم راغی او نمبر هم، او د هر لوبغاړي په شرط باندې به نوم او نمبر لیدل کېدل. او له هغه وروسته په کرکټ کې ډېر داسې ځلانده ستوري تیر شوي چې له نوم سره د شرط نمبر هم ډېر مشهور وو. لکه د افریدي د شرط نمبر د سچن ټنډولکر له وجې ډېر زیات مشهور شو چې د دواړو لس دی. افریقایي لوبغاړي ګیبز به د 2-0 شرط اغوستل او استرالیایي لوبغاړي او لوبډلمشر به همیش د 14 نمبر شرط اغوستل. او اوس د 7 عدد د دوني د شرط له وجې ډېر مشهور ده. نو اوس په دې غږیږو چې د دغو نمبرونو شروع له څه وخته وشوه. د لومړي ځل لپاره په 1996 کال کې چې استرالیا په یو سیریز کې د خپلو لوبغاړو په شرطونو باندې مختلف نمبرونه پرنټ کړي وو، خو د دغو نمبرونو کوم ترتیب نه وو، یعنی ګډوډ یې پرنټ کړي وو. هغه مهال هیچا ته دا نه وه معلومه چې د دې نمبرونو څه مطلب ده او نه د ICC لخوا څه اعتراض وکړي. خو بیا وروسته له استرالیا نورو هیوادونو هم د خپلو لوبغاړو په شرطونو مختلف نمبرونه ولګول او همداسې ورو ورو رواج شو او وروسته ټولو هیوادونو همدا عمل خپل کړ. خو بیا په 1999 کې ICC په رسمي ډول په نړیوال جام کې د لوبغاړو په شرطونو باندې د نمبر لګول شروع کړل چې د ټولو لوبغاړو په شرط باندې په ترتیب سره نمبرونه ولګول، یعنی د کپټن په شرط یو نمبر او د نائب کپټن په شرط 2 نمبره، او باقي کوم لوبغاړي چې به څومره سینیر وو نو هغه ته به یې هغومره وړوکی عادت نمبر لګول. ډېر خلک په دې اند دي چې نوموړی نمبر د ICC یا د کوچ او یا هم د منیجر لخوا ورکول کیږي، خو نه، داسې بالکل نه ده. ICC هرې لوبډلې او هر لوبغاړي ته دا اجازه ورکړې ده چې هغوی کولی شي په خپله خوښه ځان ته یو خاص نمبر انتخاب کړي، او بیا هرې لوبډلې خپلو لوبغاړو ته دا اجازه ورکړې ده چې په خپله خوښه د خپل شرط لپاره یو داسې نمبر انتخاب کړي چې په لوبډله کې هغه رقم نمبر د کوم بل لوبغاړي نه وي. اوس نو چې هر لوبغاړی په خپله خوښه په خپل شرط نمبر لګوي، د دې تر شا به څه راز وي؟ په دې راز او په دې سوچ یوازې همغه لوبغاړی پوهیږي. نو ملګرو، دغه ډول نمبر لګول نه د ICC مسؤلیت ده او نه د بورډ. هر لوبغاړی په خپله خوښه نمبر لاسته راوړلی شي، لیکن شرط دا دی چې هغه نمبر د کوم بل لوبغاړي په استعمال کې نه وي، او که چیرته کوم بل لوبغاړی ریټایر شوی وي نو یوازې د هغه د نمبر د استعمالولو درخواست ورکولی شي. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.